لکه یو دغه حدیثونه زه به ویم امام ترمذي رحمه الله نقل کړی دی او صحیح سند دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د قیامت میدان ولګي د محشر ورځ به وي، تاسو فکر وکړئ هر انسان په خپلو خلو کې ډوب دی او داسې دوران کې رب العالمین په یو بنده آواز وکړي چې فلاني ته راشه. سم فکر دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله سيستخلص رجلا من امتي. نبی علیہ السلام خپل امت یادوي على رؤوس الخلائق، ټول انسانیت د آدم علیه السلام نه والا تر اخري انسان پورې دا به د محشر په دې میدان کې کلاه ولاړي او رب العالمین به ایسته یو بنده باندې آواز وکړي. تاسو څه احساس کوئ دا بنده به څوک وي؟ هر انسان ځان ته وایي چې دا کې نه ځایما، ځکه چې ګناهګار هر انسان څه نه څه ګناهونه کړي، یا خیانت کړی، یا دروغ ویلي، یا د زنا شوي، یا بدعملي شوي، یا عورت غلط استعمال، یا سترګې، یا غوږونه، خو هر انسان خطاکار دی او دا ومني. نو رب العالمین به یو بنده خالص کړي د ځان دپاره، نږدې به ځان ته راولي او فینشر علیه 99 سجله. رب العالمین به 99 دفترې کولاو کړي. یو عجیب غوندې حدیث دی، 99 دفترې به رب العالمین د دې بنده په مخ کې کولاو کړي. او بیا عجیبه دا ده، نبی علیہ السلام فرمایي کل سجل، هر یو رجسټر، هر یو د ګناهونو دفتر مد بصره، څومره چې د ده نظر کار کوي دومره اوږد به وي. یعنې ستا نظر ته یو صحرا ته وځه، یو غر ته وخېږه، څومره نظر چې ستا کار کوي دقه انداز کې یو دفتر دی او رب العالمین به 99 دفترې ستا په مخ کې کولاوي. اوس فکر کوه هر انسان ځان ته سوچ کوي چې دا به ځای مزکت رجل نبی علیہ السلام مل یو کس به اوس کار یوي خو رب العالمین به داسې کوي. بس د دې بنده به اوس انجامي. تاسو څه فکر کوئ په یو علاقه کې یو مسجد کې که د یو انسان ګناهونه اوس دلته ښکاره شو په رب قسم دا ملک به پرېږدي. علاوه لا دا چې د آدم علیه السلام نه والا او تر آخري انسانه پورې علی رؤوس الخلایق ټول مخلوقات ولاړ دي او د یو بنده ته الله وایي چې روزه بهر تا سره حساب کتاب شروع کېږي. الله رب العالمین به خپل مخې ته ودرېږي، دې بنده ته به ووایي چې بنده دا ګناهونه دې کړي که نه؟ الله نه به څوک انکار وکړي؟ اتنکروا ذلک، بنده که انکار کولی شي وکړه، الله نه به څوک انکار وکړي او رب العالمین څه به څوک خبرې ګز کړي. حدیث کې راځي الله به درته وایي ګورئ دې بانو ته ګورئ، الله په خپل بنده ډېر مهربانه دی، بانې ولې لټوي؟ انکار که خو وکړه هغه به ورته وایي خجالت به وي، خړ سترګې به وي. رب العالمین نشم کولی انکار، دې کې به زه انکار وکړم، کړي مې دي چې کړي مې نه وي خو انکار کړي مې دي. بیا ورته رب العالمین بله بانه لټوي، داسې ورته وایي چې سوچ وکړه اظلمک كتبتي الحافظون، کېدای شي زما کراما کاتبین لیکونکي ملائک چې یو خبره ته کې او ستا خبرې لیکي او زموږ ته توجه هم نشته. الله ورته وایي کېدای شي دې به داسې ظلم کړی، سوچ وکړه. وایي نه زما ربه کراما کاتبین ظلم نه کوي، نه په ما ظلم کړی، کړي مې دي دا کارونه. رب العالمین مې بنده ته بیا وایي چې زما بنده سوچ وکړه څه عذر، یعنی که کوم عذر دی د هغې د وجې نه عذر څه کېدلی شي، یا نسیان دی خبر رانه ایرئ، یا خطایي ده خطا شوی ما، یا نور عذرونه دي جهل ناپوهي وه رب العالمین نه پوهېدم، داسې څه عذر که دي خو پېښې کړه. الله رب العالمین په مزه مزه د خپل بنده له مهلت ورکوي، پړی پې ورسستوي، بنده تباه برباد دی. ځکه چې د پلار په مخ کې، د مور په مخ کې، د استاذ په مخ کې د سړي ګناه راښکاره شي، سړی تباه برباد کېږي، چا څه سترګې نشي مخامخ کولی له رب العالمین. او بیا ټول انسانیت د هغې مخې ته یو انسان داسې شرمېږي له الله په پرده نه اچوي په دې بنده. تاسو که د دې انسان خوشحالي وروسته وګورئ خندانه به دې زړه وچوي. دا یو حدیث صرف ما راواغسته، دا ډېر اوږد حدیث دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دا خبرې ورسه وکړي الله، بیا ورته رب العالمین فرمایي بنده که څه عذر دي خو پېښ کړه، که کومه نیکي دي لږه یاده کړه، نیکي دې شته، دا به ورته وایي چې رب العالمین بس خبرو نه ووته، دا به څه وایي؟ رب العالمین دته وایي بله ان عندنا لك حسنه، ای زما بنده ستا یو نیکي ما څه شته، ته سوچ وکړه ستا یو نیکي ده هغه ما څه شته، هغه ما نه ده ضایع کړې. دا بنده به حیران شي. حدیث کې راځي فتخرج له بطاقه، یو وړوکی کاغذ به وي، هغه به راوځي، په هغې باندې به دا کلمه لیکل شوې چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا کلمه د توحید به په دې کاغذ لیکلی شوي. نو دا کلمه چې کله راوځي دا بنده به د یو نیکۍ ته وګوري چې دا یو نیکي او دا 99 دفترې چې د دې صحت نه به معلوم، نو دا به د زړه کې وایي او الله رب العالمین ته به اظهار وکړي چې رب العالمین چېرته یو کاغذ او چېرته 99 دفترې. دا خو واضح خبره ده، دا که ته لږې کېږي خو دا به د وزرې غوندې والوځي.
رب العالمین به ورته وایي چې ای بنده ستا یو نیکي ما سره وه نیکي به نن زه تلم بیا به ورته رب العالمین وفرمایي چې احضر وزنک ته را مخامخ شه د خپل وزن ته لږ ودرېږه بیا به دا وایي چې رب العالمین دا یو پاڼه او دا 9 نوي دفترې رب العالمین دا څه ته کیدی شي دا واضح خبرې دي نو حدیث کې راځي رب العالمین چې کله دا تله د میزان ور ولګوي او د دې دا ګناه دومره ګناهونه او دا یو نیکي وتلي فطاشت السجلات وثقلت البطاقه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ناڅاپه الله رب العالمین په اذن او په توفیق باندې یو کاغذ درون شي او دا 9 نوي دفترې دا ټول بس پکې شي د الله په وړاندې په دا حالت مخامخ د دې بنده دا حالت برابرېږي او رب العالمین به دې کلمه کې دومره طاقت ور واچي چې دا به وزري شي او دا ټول ګناهونه به لاندې پاتې شي په دې طریقه به رب العالمین دې بنده سره مکالمه کوي او بیا به جنت ته ور داخلي تاسو فکر کوئ زمونږ ته چې مهربانه ذات رب العالمین لرو د الله نه به امیدیم نه کې خو په رب العالمین به جرأت هم نه کې ځینې سلف به ویل وایي که دې انسان ته نور یو سزا میلاو نشي جهنم او د هغې لوګي خو غټه خبره ده د ده دا یو سزا هم کافي ده چې الله ورته وایي چې دې خوا راشه دا به څه کوي دا به رب العالمین څنګه مخامخ کېږي بیا دا کوم خلک دي مفسرینو دا مسله ذکر کړې دي چې دا هغه کافر و چې د کفر په حالت کې ډېر ګناهونه کړي رب العالمین قرآن کې فرمایي سورې فرقان کې فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات دا خبرې ګپ مه ګڼه د قرآن نه معلومه ده رب العالمین فرمایي دا هغه ځوانان دي هغه خلک دي چې د دوی ګناهونو نه به الله نیکۍ نه جوړېږي ګناه کړي د ګناه او رب العالمین ته نیکي جوړه کولي ځکه کافر اسلام یې راوړ مشرک او موحد او مؤمن شو دویم قول دا زمونږ استاد لپاره ډیر د خوشحالۍ دی وان تلك السيئات الماضيه تنقلب بتوبه نصوحه واذا هغه پخوانی ګناونه دي چې مسلمان دي په ځوانۍ کې ډیر لغزشات د انسان نکي هر انسان سوچو کوي ځواني تیر شوی دا ځینې بوډاګان دي او ځینې لا اوس د ځوانۍ په مرحلو کې دي خامخا کم از کم که نور څه نه دا دروغ زموږ نه ویل کېږي په دې منځونو کې څومره سستي کېږي کله یو منځ پاتې کله د بل منځ سره سستي کله یو خیانت کول کله بل خیانت کول کله د سترګو کله د غوږونو کله د ذهن ډېر اقسام دي د ګناهونو هر انسان څه نه څه خیانت د خپل ځان سره کړی وي او هغه چې ځان ته مخې ته کېږي او ودې ژړل پي رب العالمین دغه ګناه ستا په نیکیانو باندې بدلوي لکه څنګه چې سلف ویلي دي چې دا خپل زاړه ګناهونه را یادوي کلما تذکر ما مضى ندم واسترجع واستغفر علماء وایي دا هغه کسان دي چې دا ګناهونه په نیکیانو بدلېږي چې دوی پخواني ګناهونه ځان ته را یادوي د شپې خوبونه ځان له په دې خراب کړو چې دا خیانت مې کړې دا مې کړې دا مې نوسته ستومانه شي سترګې د جړا نه ډکې شي زړه نرم شي رب العالمین ته ووایي چې الله معاف کړي که غلط شوی یم الله نه پوهېدم جاهل وم رب العالمین ستا عظمت مې زړه کې نه الله ګناه مې کړي دا مې کړي دا مې کړي ټول ګناهونه شماري بیا پې جاړي داسې سلف تېر شوي دي محمد بن سیرین وایي 40 کاله مخکې ما یو ګناه کړی وه نن پورې پې جاړم 40 کاله موږ نه بېګانۍ ګناه مې راته چې بېګا موږ څومره ګناهونه کړي خبرې ته فکر کوئ داسې ځوانانو ځکه رب العالمین د دې بندګانو باره کې وایي چې فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله فرمایي دقه قسمه انسانان دي چې د دوی ګناهونه هغه به رب العالمین په نیکیانو باندې بدل کړي دیو ځینې زمانونو دې حدیث کې فایدې ډېرې دي خو یو فایده چې د دې خطبې سره مناسبت لري هغه دا زموږ د رب عادت دی چې د خپلو کمزور بندګانو دپاره عذرونه ګوري لکه ورته ویلي چې انکار کولی شي وایي نشم زما کرامن کاتبین به ظلم کړی وي دی نه دی کړی خاص عذر به وي عذر مې نشته ډېر عذرونه دي رب العالمین د خپلو بندګانو دپاره ګوري ما ورته ولې نه ګورو د خپل ملګري دپاره د رور مسلمان دپاره د خپل بچو دپاره د مور پلار دپاره د رونو خویندو دپاره که چېرته د سعادت ژوند موږ تېرول غواړو په دې دنیا کې زمرونو دا یو ښایسته علاج دی چې د نورو خلکو دپاره ښه ګمان پې کوه او عذر ولټوه څومره چې ستا د وسي لکه سلف ویلي دي التمس لاخیک ولو 70 عذرا چې د اویا عذرونو نه وروسته هم تاسو بل عذر نه وي داسې ووایه چې کېدای شي الله ته معلومه وي چې ولې دا غلطي وکړه ولې زما خلاف ته کار وکړو ولې ما ته سپک نظر وکړو کېدای شي د دې یو مجبوري وه چې الله ته معلومه او ما ته نه معلومه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه